السلام علیکم. پرون موږ ویډیو کړو په ګیس په حواله سره، نو بیا د زیاتره مرګرو میسیجونه او کمنټس کول چې موږ ته د تیزابیت په حواله سره یا ایسیډیټي چې موږ څه ته وایي د معدې د هغې باره کې راته ویډیو جوړه کوي. نو دې څه خو دنیا شی میډیسن استعمالېږي، خو د ټول نه ښه چې دی فار فروټ دی صحیح ده، د فارمیسۍ کې میلاویږي. په دې کې 2 فلیور راځي، یو فار فروټ میکس فروټ صحیح ده او یو لیمن ول راځي. دې قیمت چې دی نو 6.5 ریال دی، فارمیسۍ کې اویلیبل دی. په دې کې چې دی نو سوډیم بای کاربونیټ دی، ټارټاریک اسید دی او سیټریک اسید دی پکې صحیح ده. کم چې تیزابیت دا ختمه یا ډېر خوراک وکړي د هغې د وجې چې کم تیزابیت یا په ګېډه کې چې قړلاري په هغې کې هم لږ ډېر کار کوي. دا تاسو راواخلئ، یو ښه شی دی صحیح ده، یو ښه میډیسن دی، انشاءالله فایده به درکړي. او بل دا چې هر بل دی څه نقصان یې نشته. بل دا خبر چې دا شوګر فری راځي، شوګر والا مریضان استعمالولی شي، خو چې چا بلډ پریشر سیوای نو په دې کې مالګه ده صحیح شو، هغوی دې نه استعمالوي. بل دا چې دا چا له مطلب دی چې د ایسیډیټي د وجې چې دی نو تروې اوبه خوري لازم، په هغې کې هم ډېر زیات ښه کار کوي. انشاءالله فایده به درکړي. د دې نه علاوه چې ستاسو څه قسمه کوېسچن تاسو موږ ته میسج کولی شئ. مننه. السلام علیکم.